پښتو وایم په پښتو باندې مین یم پښتو وایم په پښتو باندې مین یم زه پښتو ټوله نړۍ کې ځلند غواړم 21 فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ بالخصوص د پښتو نړیواله ورځ د ټولو پښتنو ته مبارک وي د دې نړیواله ورځ په مناسبت سره به دوه خبرې تاسو ته وکړم وایي کم کامونه چې خپله ژبه هیره کړي باچاهان بابا هم ویلي چې کم کامونه خپله ژبه هیره کړي او کم کامونه خپلې ژبې ته سپک وګوري هغه کامونه سپکېږي او هغې هېڅکله هم ترقي نشي کولی مونږ له پکار دی چې مونږ د خپلې مورنۍ ژبې د دې پښتو ژبې خدمت وکړو ادب وکړو عزت یې وکړو او خپل راتلونکي ټول نسل نوي کول دې پښتو سره اشنا کړو او هغوی له په لاسو کې داسې د پښتو ښایسته ښایسته کتابونه ورکړو او د دې پښتو ژبې سره ورله مینه محبت او شوق پیدا کړو هغه ډاکټر عباسي یوسفزی صاحب وایي چې که چاینا که امریکا که جاپانیان دي که چاینا که امریکا که جاپانیان دي د خپلې ژبې په وزر بره روان دي او حمزه بابا وایي چې حیوانات کو په خبرو پوهېدلې حیوانات کو په خبرو پوهېدلې ازمري به په پښتو ژبه ګویاو نو موږ له پکار دی چې موږ د دې پښتو ژبې سره مینه ولرو مینه وساتو د دې ژبې خدمت وکړو ادب وکړو او راتلونکي نسل ته خپله پښتو ژبه وښیو تل به په لار د میړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم وایي هغه یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره